د ننګرهار امنیه قومندانۍ د څلورمې امنیتي حوزې شرطي یو کس د موټرو د غلا په تور نیولی دی. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایند وایي له نیول شوي کس سره 5 بېلابېل ډوله موټر هم ترلاسه شوي دي. د څلورمې حوزې بیدار شرطي هغه کس چې موټرونه به اخیستل او په هغه موټر کې به جفیس سیستم فعال کول او اضافي کلیګانې به جوړولې او هغه موټر به په نورو خرڅولو. وروسته به د جفیس له لارې همدغه موټر تعقیبولو او موقعیت به ورته معلوم و د هغه ځای نه به یې موټر غلا کول چې اوس مهال همدغه کس د بیدار شرطي لخوا د 5 موټرو سره چې غلا کړي وو نیول شوی دی او د نورو موټرونو د نیولو هڅې هم روانې دي. نیول شوي کس په خپل جرم اعتراف کړی چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. په ورته وخت کې د موټرو د غلا په تور نیول شوي دی کس په خپل جرم اعتراف کړی وایي دغه موټران د غلا دي، ما ته بل چا راوړه، ما خرڅوله، بیا د ننګرهار څلورمې امنیتي حوزې مجاهدینو زه ونیولم. د جلال آباد ښار وطن اوسېدونکی روح الله چې د څلورمې حوزې له مربوطاتو څخه یې موټر غلا شوی و، له امنیتي ځواکونو څخه مننه کوي چې موټر یې ورته پیدا او مجرمین د قانون منګولو ته وسپارل. څه موده وړاندې زما څخه دغه پریس موټر ورک و او بیا راغلم څلورمې حوزې ته مې عریضه وکړه. د څلورمې حوزې مربوط بانډار هوټل څخه زما څخه دا ګاډی ورک شوی و. نو څه موده وروسته ما ته د څلورمې حوزې څخه زنګ راغو چې ستا ګاډی پیدا شوی دی، حوزې ته راشه. نو زه حوزې ته راغلم، الحمدلله ګاډی مې پیدا شوی د څلورمې حوزې افغان امنیتي ځواکونو څخه ډیره زیاته مننه کوم او د قانوني مراحلو وروسته به ما ته خپل ګاډی وسپارل شي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین به ډاډ ورکوي چې هیچا ته به د شتامن د اخلال او رنګکارو کړنو د ترسره کولو اجازه ورنه کړي او سرغړونکي به د قانون منګولو ته وسپاري.